بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار ته د کتري لوړپوړي پلاوي راتګ د مسؤلین وایي د یاد پلاوي سره پر ګڼو مهمو موضوعاتو خبرې سوي. دا چې د یاد پلاوي راتګ به د هیواد پر روانو حالات څومره مثبت اغیزه ولري. نن پر همدې موضوع د اسلامي امارت د پخواني لوړپوړي چارواکي او دیني عالم سیاست شنونکي ښاغلي سید اکبر آغا سره بحث کوو. آغا صاحب محترم، لومړی په خیر راسئ. نن خبرې ته که په پیل کې دا راته ووایاست افغانستان ته د کتري پلاوي راتګ څه پیغام درلودلی سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او ستاسو اورېدونکو ته وایم. وعلیکم سلام. زما په فکر باندې که سړی واقعیت ته متوجه سي، قطر په افغانستان په باب باندې د هغه مجالسو په وخت کې، یعنې د امریکایانو طالبانو تر مابین چې کوم خبرې کېدلې په هغه وخت کې ډېر مثبت رول ولوبوي. حتی چې قطر په دنیا کې یو مشهور هیواد وګرځېدی، تر مخکې تر هغه یو کوچنی هیواد و، دونې شهرت یې نه درلودی. خو به البته دغه کوم هلې ځلې چې دوی په هغه وخت کې وکړې، یا منځګړیتوب یې وکړي یا مېلمانوازي یې وکړله، هغه مېلمانوازي دوی ټوله مخلصانه وه. تر اوسني حالاتو پورې موږ ګورو چې په قطر کې هغه کورونه چې هلته وه هغه اوس هم نیمۍ پاتې دي، نیمۍ راغلي دي، او قطر تر اوسه پورې هغو ته جواب هم نه دی ورکړی، خپل مصارف پوره ورکوي خلکو ته هلته. نو زما فکر باندې دا د قطر یو خپل یو همت و د افغانستان سره، که په اسلامي لحاظ وي که په بل لحاظ وي، دا د افغانستان سره دوی خواخوږي وکړله. اوسني حالاتو کې هم زه فکر کوم چې د قطر څخه د افغانستان مجاهدین یا د افغانستان خلک یا د اسلامي امارت خلک هغه ښه خاطره لري، او قطر هم په دې باندې پوه دی چې په دې باب باندې که موږ کومې هلې ځلې وکړو هغه مثبتې پایلې لري. او که خلجیان چې هغه د افغانستان د طالبانو سره غواړي چې د تعامل لاره هواره کړي یا تعامل ته لاره هواره کړي، هغه په دې باندې پوه دي چې قطر کولی شي چې هغه د تعامل په باب باندې کوم مثبت یو حرکت وکړي، هغه به مثبت وي. نو زه فکر کوم چې د قطر راتګ دلته د طالبانو سره لیدل دا تر ډېره حده پورې مثبت وي او مثبت پایلې به ولري. په یوه نسبت باندې د طالبانو سره دوی تر اوسه پورې علاقه نه ده شکولې، علاقه یې سمه ده، طالبان ښه خاطره دین لري. په بل نسبت باندې خارجیان چې دي هغه هم د قطر څخه ښه خاطره لري. زما فکر باندې خارجیان چې هغه د طالبانو سره په خبرو کې وه، نو زه فکر کوم چې دا مثبته خبره ده او دا به د افغانستان په ګټه وي. بلې آغا صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په کوم مواردو به بحث سوی وي؟ اسلامي امارت مسؤلین وایي یا چارواکي چې دلته اقتصادي موضوعات، سیاسي موضوعات یاد سوي دي؟ زه خپله دونې وایم چې دونې غټ هیئت راتګ چې په هغه کې د استخباراتو خلک هم وي، نور خلک هم په دې کې راتګ افغانستان ته دا به یوازې په اقتصادي موضوع باندې منحصره نه وي، ځکه چې استخباراتو دا چې هغه په اقتصادي موضوع باندې اړه نه لري. اقتصادي موضوع چې هغه په نورو وزارتو پورې اړه لري، خپل د اقتصاد وزارت لري دوی. خو البته زه فکر کوم چې اوسنی حالات کې وګورو، دنیاوال هم دې ته دغه دي چې امریکایان هم د دې کوشش کوي چې افغانستان خاوره د روسانو په مقابل باندې مستعمله کړي، لکه مرتشوینو دا باندې حرکتونه وي، او روسان هم د دې کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو څخه اطمینان ترلاسه کړي. خو به هر تقدیر مرتشوین دل چې په ازبکستان په منچکو کې کوم مجالس کې وه هغه هم د دې لپاره وه چې دوی یو اندازه اطمینان ترلاسه کړي. هلته دوی خپله مقابله او مخالفت په اوکراین کې جریان لري. نو دوی زما په فکر باندې دا دنیاوال، یعنې که وګورو یا نړیوال په بل اصطلاح باندې هغه دې ته دغه دي چې د افغانستان په باب باندې یو کوم حرکت چې هغه د اطمینان وړ حرکت وي، د افغانستان د خلکو څخه اطمینان حاصل کړي. په بل لحاظ باندې موږ چې ګورو چینایان هم په دې کوشش کوي چې طالبانو سره خبره کړې ده یا کوي چې د الغور خلک چې دي هغه دوی ته خطر نشي، خطر موجود نشي. نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه شیان دي چې افغانستان یو مهم ملک دی، اهمیت لري. نو خامخا به دوی داسې یو سیاسي موضوع هم د ځانه سره راوړي وي
چې هغه به د خارجیانو په اشاره وي، یعنې د نورو ملکو په اشاره به وي، یا د غربیانو یا د نورو، چې هغه به هم د طالبانو سره خامخا دوی شریک کړي وي. خو داسې فکر نه کوم چې طالبان یې دا خبره تر ډېره حده پورې د باندې راوباسي تر هغه وخته پورې چې د کامیابۍ د شل ته رسېږي. نو خامخا به سیاسي موضوع هم وي، اقتصادي موضوع به هم وي. د دې هیئت څخه دا معلومېږي چې دا دواړې به سره نغښتي وي. بلې اغا صاحب ګمان دا دی چې قطري پلاوي د اسلامي امارت مشرانو سره یعنې ستاسو په خبره پر ځینې مبهم مسایلو بحث شوی دی، نه غواړي چې هغه رسنیو ته وړاندې کړي؟ نو د خپله دا وایم چې دلته که وګورو موضوع په کندهار کې شوې ده، نو او هلته محمد حسن اخوند به خامخا غوښتل شوی وي دا موضوع چې کندهار ته شوې ده، په دې نسبت باندې چې هلته بلند د امیرالمؤمنین څه بیا مشورې په دې کې اخیستل کېږي یا اخیستل شوي به وي. نو زه فکر کوم چې خامخا به موضوع مهمه وي او اهمه موضوع یا مهمه موضوع، خو نو ضرور دا وي ونه وځي چې هغه بیا څوک اخلال نه کړي. بلې د نظام د رسمیت پیژندنې لپاره څه ته اړتیا ده؟ آغا صاحب د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقاني ویلي چې نظام پراخوالي ته اړتیا لري، یعنې نظام باید پراخه سي. په څه معنا؟ تازه یو ځل بیا یې ویلي دي. دا موږ هر خپله دا وایم که چیرې دلته نظام پراخه سي، دلته به څو فایدې پکې کې وي. یو به هغه خلک چې څوک په دې نظام باندې د انحصار طلبي خبره کوي، هغه هم زما فکر باندې دوه طرفه خلک دي. یو هغه دي چې په افغانستان باندې زړه خوږېږي، هغه وایي چې د انحصار طلبي وي، نو بیا دا نظام ادامه نشي پیدا کولی. او یو هغه خلک وي چې د دې انحصار طلبي څخه بده معنا اخلي او خپل کامیابۍ ته ځان رسوي. بعضې مخالفینو بعض څوک دي، نو زما فکر باندې دا به د هغو دپاره د وضاحت په صورت کې به انحصار طلبي د منځه ولاړه شي. دویم به دا وي چې دا نظام به مستمر و قوي سي، قوت به پکې راشي په دې نظام کې. نو د دې په مثال باندې دا هم شته که هغه د سایسي چې هغه د خارجیانو د طرفه په افغانستان باندې تحمیلېږي او یا دغه د سایس څخه دوی د حربې په شکل یې مستعملوي، هغه د سایسي به هم شنډ شي. نو زه فکر کوم چې دا د وزیر داخله خبره چې هغه خلیفه صاحب دی، د دې خبره تر ډېره حده پورې ښه وه. خو زه بدون ویلی شم چې عملا یو کار په کار دی چې عملا نظام وزیران ټوله راولاړ شي، کابینه ټوله راولاړ شي، دا پرېکړه وکړي چې راسي یو داسې طریقه وکړو چې هغه خلک چې هغه په قومو کې یا په ولسو کې خلک وي، البته د هغه دپاره مو ښه موصفات وضع کړو چې په هغه موصفاتو موصوف خلک هغه راولو دلته په نظام کې د ځان سره ملګري کړو. نو هغه به بیا د انحصار خبره به د منځه ولاړ شي. دلته که اوس موږ ګورو دا هم یو حرمه ده چې خارجیان یا امریکایان په اصطلاح باندې هغه دا وایي چې افغانستان نظام چې دی هغه افغان شموله نه دی. نو دوی هغه افغان شموله غواړي په افغانستان کې چې هغه د دوی هغه خوښ خلک هغه نظام ته وداخل کړي. نو ښه خبره به دا وي چې دلته د هغه د دوی د خبرې بدیل دا کړو چې په ښه موصفاتو موصوف خلک هغه په نظام کې داخل کړو. نو دا نظام به زما فکر باندې په اسلامي لحاظ باندې به ډېر قوي سي چې هغه ښه موصفات ولري چې هغه په نظام کې. او دلته افغانستان که سړی واقعیت ته وګوري، د افغانستان خلک چې دي هغه یوازې د 10 کاله دې خواته خلک نه وه، دلته 43 کاله په افغانستان کې جهاد شوی دی. مثلا هغه که سړی وګوري ډېره حصه یې د جهاد د نور خوا داخلي خبرې هم پکې راغلي دي، لکه مجاهدینو په اول سر کې جنګونه. او نو دلته که سړی وګوري هغه خلک چې هغه سابقه مجاهدین دي، هغه خو ټوله داسې نه وه چې هغه متهم خلک وه، بلکې هغه روسانو ته ماته ورکړې وه. نو هغه خلک به هم په دې کې راشي. نو انحصار طلبي چې اوس لکه خلیفه صاحب چې ول هغه په وضاحت اداره پراخه شي، په هغه باندې انحصار طلبي د منځه ځي. نو هغه د خلکو چې بعد ټول وخت په خلک دي، یو د دې خبرې څخه بده استفاده کوي د انحصار طلبي څخه، او یو هغه چې واقعیت خبره دي او واقعیت ته ګوري چې هغه د دې نظام حفاظت ته ساتنې ته ژمن وي او دا خبره په دې نسبت باندې کوي.
نو زما فکر باندې دغه ټولو خبرو د خلکو جواب ووسي او د دوی د سایسي به مشدد. نو آغا صاحب وزیر صاحب چې کومه خبره کړې ده چې نظام پراخوالي ته اړتیا لري او ټینګار یې کړی، نو آیا اوسنی نظام ټول ګډون نه دی؟ بیا د اسلامي امارت ځینې لوړپوړي چارواکي ولې وایي چې زموږ حکومت ټول ګډونه دی؟ آیا اختلافات شتون لري؟ نو زه خپله داسې نه وایم، زه خپله بیا دونې وایم بیا جلا نظر دی. زه خپله وایم په دې باندې به ټوله موافقه وکړو چې انحصار خو شته، خو هغه به بیا په دې باندې حمل کړو چې هر دغه چې راسي حکومت راسي هغه خامخا به دا حکومت اول په خپل لاس کې نیسي، ځکه که دا حکومت مخلوط کې او خلط کې هر چاته په حکومت کې حصه ورکړي په هغه صورت کې بیا د اخلال صورت ډېر راځي. نو طالبانو سره به دا فکر وي چې هغه دغه د اخلال صورت رانیسي، نو تر هغه وخته پورې به دا د انحصار خبره یا د خپلو خلکو په لاس کې حکومت ورکول چې دوی نور خلک پېژني چې دا سړی مخلص دی او دا غیر مخلص دی، دا هم احتمال لري. او دا احتمال دا چې خلیفه صاحب وویله دا هغه به بیا دا خیال وي چې اوسنی حالت که موږ وګورو چې په بل طرف کې د خارجانو یو داسې حرکتونه روان دي چې هغه د نظام اخلال کړي، نو د دې لپاره هم دی به دا وایي چې موږ یو حرکت پکار دی چې هغه وسعت دی د نظام چې په هغه صورت کې بیا موږ خلک ډېر پیدا کولی شو، مثلا خلک د ځان سره ملګري کولی شو چې خارجان یې بیا د ځان سره نشي ملګري کولی. نو اوس لا پکار دی چې هغه د انحصار طلبي خبره د منځه ولاړه شي. خو زه فکر کوم چې دا نظري خبرې دي او اختلافات دي. اختلاف زه فکر نه کوم چې طالبانو په مابین کې دي وي، بلکې نشته دا نظري اختلافات. خو که سړی وګوري د امامانو په منځ کې، بلکې د امام صاحب د خپل مذهبیانو په منځ کې د امام صاحب په وجود کې د اختلافات وه چې اوس مثلا موږ وایو هلته په هغه وخت کې هغه بعضې امامان به وایي چې د امام صاحب په شاګردان و په ځینو شیانو کې به اختلاف کوي، هغه اختلاف چې و داسې اختلاف و چې هغه موضوع حق ته رسوله. نو زه فکر کوم چې دا یو نظري اختلاف دی، دا دې ته سړی عمیق اختلاف باندې نه حمل کېږي او دې ته اختلاف نه ویل کېږي. بلې آغا صاحب که چیرې اسلامي امارت غواړي چې په رسمیت سره وپېژندل سي، همدا یوازې ټولګډون حکومت باید دې جوړ کړي که نه نور شرایط چې مثلا نړیوال یې غواړي یا افغانان غواړي چې مثلا د جوړ مکاتب باید شروع سي، که هغه هم خپل نظام کې ورته ځای ورکړي؟ نو زه خپله دا وایم چې د رسمیت د پېژندلو ما دا ډېره خبره دا کړې ده، د رسمیت د پېژندلو موضوع سیاسي داخلي سیاست پیاوړي کول دي. داخلي سیاست چې دی اصل دی او داخلي سیاست چې دی هغه په دغو خبرو لکه څنګه چې دا د خلیفه صاحب خبره وه په دغو باندې پیاوړي کېږي، قوي کېږي. او هغه چې دی داخلي سیاست چې دی خارجي سیاست هم لاره هواروي. نو په هغه وخت کې د رسمیت موضوع هم راځي او موږ د احتیاج د صورت څخه وځو او په هر موضوع کې به خارجیان موږ ته محتاج وي او که اوسني حالات کې موږ داخلي سیاست مو ضعیف وي، بیا نو زما فکر باندې هغه تعامل چې خارجان کوي هغه خو خپل په مطلب و مقصد باندې کوي، مطلب و مقصد یې په مخالفینو کې هم حاصلېږي او په عدم اتفاق د افغانانو چې دلته په داخل کې وي په دې کې هم د دې خپل مطلب حاصلېږي. نو په دغه صورت کې زه د دې اوس هم طرفدار یم. مخکې ما ته سره په مرکو کې ویلي دي چې دې ته ضرورت شته چې موږ داخلي سیاست پیاوړی کړو او داخلي سیاست قوي کړو، خارجي سیاست چې دی هغه فرع ده د داخلي سیاست لپاره، داخلي سیاست د دوی لپاره اصل دی. بلې آغا صاحب ستا په نظر د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله څنګه دي؟ زه فکر کوم چې اوسنی حالات که اوس موږ وګورو ځینې شیان پیشرفتي راغلې ده په دې کې، لکه اوس مثلا بعضې مملکتو دلته کنسلګریانې ورکړي دي پاکستان ته، دا هم یو پیشرفتي ده چې په دې کې د سیمې هېوادو سره اړیکې سمې شوي دي. نو دا یو بل مثال وایم، د انقلابي حالات چې دي هغه داسې دي لکه هغه سیل چې تیل راشي او توت هم نړوي، درخت هم نړوي او دیوال هم نړوي. خو اوسنی حالات زه فکر کوم چې د هغه څخه کرار نورمالېږي. نو په دې صورت کې به داسې طالبانو کې بعضې شدت وي، هغه به هم آرام شي او هغه بعضې ملکونه چې دي
چې هغه د افغانستان په فکر کې د افغانستان په باب باندې ښه فکر نه لري، هغه به زما فکر باندې ښه فکر ولري، او دا به دوی ته ځینې خلک چې بیا د افغانستان څخه بیریږي دا به دوی ته معلومه شي چې افغانستان چې دی هغه د خپل جغرافیې د ساتنې لپاره خپل هلې ځلې کوي او نور مملکتو یا نور ځای ته حرکت نه کوي او سرایت نه کوي. د ګاونډیانو سیاست څنګه ارزوئ آغا صاحب په دغه سیاست شرایطو کې؟ ولا د ګاونډیانو سیاست خو که سړی واقعیت ته وګوري او په اسلامي لحاظ باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي همسایه په همسایه باندې دون حق لري چې زه په دې باندې بیریږم چې همسایه به د همسایه څخه میراث یوسي. نو د ګاونډیانو باید چې د افغانستان په اوسني حالاتو کې سیاست 100% کې مثبت وایي، دا به د دوی یو همکاري وایي د افغانانو سره. اما لیکن اوس حالات داسې دي، ما فکر کوم چې ګاونډیتوب اوس نشته د خلکو ترمنځ، د خپل منافع دي. که اوس موږ یو طرف ګاونډی وګورو، بل طرف وګورو، بل طرف وګورو، تر اوسه پورې دوی خپلې نفې په افغانستان کې، خپل مفادات په افغانستان کې لټوي. نو ښه خبره به دا وي چې دوی د افغانستان دپاره ځان خوښ کړي او افغانستان د یو ګاونډی هېواد دی د دوی او د هغه دپاره دوی کار وکړي او هغه په پښو باندې ودروي. دا به خو زه فکر کوم چې هغه واقعیت چې هغه واقع د همسایه په همسایه باندې حق شته، هغه حقوق چې دي هغه دوی د افغانستان په باب باندې بلې آغا صاحب تر ډېره پورې زموږ ګاونډي اسلامي هېوادونه دي، دوی هم د نړیوال در تاثیر لاندې دي دغه د رسمیت پېژندنې په موضوع کې که څنګه؟ موږ د اسلام یو داسې د مسلمانانو یو دغه دی متاسفانه دا غم دی چې دوی خپل په مابین کې اتفاق او اتحاد او وحدت نه لري، ټول مستعمره دي. نو د استعمار په صورت کې دوی نن د افغانستان سره داسې چلند کوي چې هغه د استعمار په صورت کې وي. یعنې مثلا که نن اوس امریکا دا ووایي چې موږ افغانستان سبا په رسمیت پېژنو، نور اسلامي هېوادونه چې زموږ سره همسایه‌توب لري هغه به موږ نن بیا په رسمیت باندې پېژني. خو دغه د تعصب ځای دی چې مسلمانان خپل په د چا سره خپل روابط لري، هغه بس په هغه پسې دوی روان دي. هغه که د افغانستان سره ښه اړیکې درلودې بیا به دوی ورسره ښه کوي، خو په اوسني حالاتو کې د افغانستان سره د نورو مملکتونو چې البته غیر اسلامي مملکتونه دي اړیکې سمې نه دي. یعنې ستاسو په خبره که ګاونډیان دي او که نور هېوادونه دي د امریکا در تاثیر لاندې یا د نړیوال در تاثیر لاندې دي؟ نو دلته هغه هېوادونه دي چې افغانستان د مخ هم په دا 20 کاله کې چې دلته افغانستان اشغال و، د اشغال په صورت کې هم وزارتونه معلوم وو چې مثلا یو وزارت به د جرمنیانو په طبیعت باندې جوړېدی، بل وزارت به د لندنیانو په طرف، بل به د امریکایانو په طبیعت باندې جوړېدی. نو زما فکر باندې که دا سړی وګوري افغانستان په دغه رقم باندې تقسیم و. اوسنۍ حالاتو کې دغه خلک چې اسلامي هېوادونه دي هغه د دې خلکو تر مابین تقسیم دي او هغه یو څوک د یوه په وجه باندې دلته دغه کم عوامل چې دي هغه دلته ترسره کوي، بل دا بل چا سره چې روابط لري د هغو عوامل ترسره کوي. اسلامي ممالک دغسې دغه ترمنځ یا ګاونډیان دغسې د خلکو د کفارو ترمنځ تقسیم دي. نو دوی د هغو عوامل چې دي هغه په ځای کوي او د هغو په هدایت باندې دلته کار کوي. بلې آغا صاحب موږ هر وخت وایو چې افغانستان د مرکو او جرګو وطن دی. د اوسنیو ستونزو لپاره مثلا د نجونو مکاتب غټه ستونزه ده په افغانستان کې او تاوان هم افغانستان ویني. اړتیا ویني چې په کور دننه یوه لویه جرګه جوړه سي، په دې کې د افغانستان د هر ولایت دیني عالمان د افغانستان عام ولس ګډون وکړي او دغه د نجونو د مکتب مسله چې ده دغه حل کړي په همدې لویه جرګه کې. ما وختي ویلي دي ستاسو سره په مرکه کې ما چې د هر ولایت 3 څلور کسه دوه علما یو دوه پنځوي دا په ولایت په سطح باندې راټول سي، دغه مشکلات چې دي هغه دوی حل کړي. علاوه پر دې باندې ډېر مشکلات نور شته په افغانستان کې چې هغه دې ته ضرورت شته چې د ولایتو خلک او د قومو خلک تا سره راټول سي. البته په خپلو موصفاتو موصوف خلک چې دغه مواصفات ولري، مثلا چې هغه به مسلمان وي، دین پرسته به وي، اسلام پرسته به وي، وطن پرسته به وي، دا شان به هغه راځي دلته په جرګه کې به کښېني. نو بیا به هغه شی ورته پیښیږي او کوم ورته پیښیږي به هغه شی کوم پرېکړه چې دوی کوي هغه به د افغانستان اول په اسلامي لحاظ باندې به پرېکړه کوي، دوهم به د افغانستان عنعنه ورسره ملګرې کوي
نو بیا به زما فکر باندې په دغه صورت کې د خلکو طالبان به د خلکو زړونه هم رانیسي او دا خلک به دا موضوع هم حل کړي، د خارجیان به بیا زما فکر باندې بیا داسې د سایسي چې هغه لکه اوس مثلا د ښځو تعلیم دوی د حربې په شکل مستعملوي، هغه به بیا د حربې په شکل باندې مستعمل هم نه کړي. بلې آغا صاحب څومره اړتیا یې ګڼي ژر تر ژره باید اسلامي امارت دې برخې ته پام وکړي که نه؟ ما خپله دا وه چې افغانستان کې لکه څنګه چې خارجیان ډېر تیز روان دي د افغانستان په باب باندې، موږ د غونډې دوه درې وارې دا خپل مملکت دی په د غونډې دوه درې وارې تیز شو تر دوی چې هغه کومې هلې ډلې چې ضرورت ورته وي او هغه د خارجیانو د هلودلو دپاره دفاع ګرځېدلی شي او هغه باید چې موږ په ډېرې تیزي سره وکړو. بله آغا صاحب بس راټولوو په آخر کې کتري فلاو چې کندهار ته تللی و څومره به د افغانستان پناه په یا به څومره مصیبت تمام سي په لنډو کې؟ زه خپله دا وایم چې دې شان ته ضرورت شته، موږ د دنیا ته لرې خلک نه یو، نه د نړۍ ته جلا خلک یو. نړۍ چې دی هغه موږ د نړۍ یو جز یو، نو که داسې خلک راځي د دنیا خلک باید چې موږ مرحبا ورته ووایو او د هر چا څوک چې راځي هغه علاوه پر دې باندې چې د دوی سره خپل پروګرام وي د افغانستان وضعیت وویني، دوی ته دا معلومیږي چې په افغانانو باندې خلک ملامت دي. نو زه فکر کوم چې دغه خلک چې راغلي دي افغانستان ته و دلته به خامخا دوی ته د افغانستان وضعیت هم معلوم شوی وي او د افغانانو خبرې به هم دلته اورېدلې وي په افغانستان کې داخلي، نو کېدای شي چې د باندې ولاړ شي هغه دوی به د دوی راتګ به مثبتې پایلې ولري. بله آغا صاحب ډېره مننه چې زموږ سره بحث کې ګډون وکړئ. مهرباني. ډېره مننه. درنو لیدونکو په خپرونه کې راسره آغا صاحب میلمه و ښاغلی سید اکبر آغا سیاسي شنونکی دیني عالم او په تیر کې د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي. د ښاغلي آغا صاحب د خبرو مجموعه دا وه چې اسلامي امارت باید په کور دننه یوه لویه جرګه راوبلي او د ښځو د کار د نجونو د زده کړو مسله د همدې لویې جرګې له لارې حل کړي او خپل نظام ټولګډونه کې کار اهلي کار ته وسپارل سي تر څو رسمیت پیژندنې ته زمینه برابره سي او یا هم د رسمیت پیژندنې په برخه کې ګامونه اوچت سي. درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کومه. دا وه د نن نننۍ خبره. تر بیا ښه وخت. الله پامان.